دا د کراچۍ ښار د ډیفنس فیز 1 سیمې ګولډ مارکیټ دی چې د ټکو لوی کاروباري مرکز بللی شي. دلته د خالي پشپه د اور لګېدو له کبله لږ تر لږه 1.5 سل دوکانونه سوځېدلي دي، خو لا تر دې دمه معلومه نه ده چې اور ولې لګېدلی و. دوکانداران تور لګوي چې د مارکیټ په مخه کې لګېدلي د اشتهاري بورډ له کبله نه یوازې اور لګېدلی بلکې په مړ کولو کې هم دا بورډ خنډ و او هم د دې له کبله یې زیات تاوان شوی دی. یو دوکاندار عبدالکبیر آغا چې د دوی په وینا لږ تر لږه 50 دوکانونه یې لرل او ټول سوځېدلي دي، وایي چې په یو دوکان کې د تاوان تخمینه کم نه کم 10 لکه روپۍ ده، ولې داسې دوکانونه پکې هم شته چې 50 لکه روپو پورې سامان پکې پروت او ټول ایره شوي دي. خو دوی وایي چې دا اور د بجلۍ د شارټ سرکټ نه دی لګېدلی. شارټ سرکټ یې داسې نه سمبوللی چې په دې مارکیټ کې بجلي نه وه، لوډ شیډینګ و، صحیح د دې بورډ بجلي اون وه، دې بورډ بجلي اون وه په جنریټر باندې، د مارکیټ بجلي ټوله بندېږي. که هر دوکان یې دا یو دوکان او 2 3 5 به شاید چې ویره شوی وي، خو دا ټیم کې بجلي ونه تر اوسه پورې نشته. دوکانداران وایي چې د ښار چارواکو ورته ویلي چې 5 کسیزه کمیټې جوړه کړې ده کوم چې به د دې پیښې پلټنې کوي او بیا به د تاوان تخمینه هم لګوي. یو بل دوکاندار داود شاه په وینا چې دوی څو وارې د چارواکو نه غوښتنه کړې چې د مارکیټ په مخه کې لګېدلی اشتهاري بورډ لرې کړي، ولې د دوی چا نه دي اورېدلي چې نتیجه یې د دومره لوی تاوان په شکل کې مخې ته راغله. د دې اور لګېدلو بنیادي وجه چې کوم دی که نه دا بورډ دی، په دې الیویشن باندې چې دا کوم بورډ دو لګول دی که نه په دې باندې موږ ابجکشن کړی دی، باقاعده زموږ خپل رپورټ او زموږ خپل کیس د کانټونمنټ بورډ سره پروت دی. په دې ځای کې دا کوم شی چې دو لګولی دی د دې نه جاني نقصان، مالی نقصان، هر طرح نقصان د دې نه چې د وقوع ته راتلی شي. له ماښام چې د دې د دې دغه بجلۍ په شورټ سرکټ باندې دا مسله جوړه شوله او گاډي دلته ولاړ دي، مکمل طور پر دا گاډي چې دی هغه ناکامه دي او هلته اوبه نشي رسولی هغه ځای ته. د هغه وجه دا د اوبه څنګه نه رسوي، مخکې بورډ دی، دې به د بورډ نه په هغه باندې اوبه څنګه رسوي. د ګولډ مارکیټ ځینې دوکانداران دا هم وایي چې دا اور که په هر رنګ لګېدلی وي ولې د تعصب عنصر پکې هم شامل دی. دې سره سره دوی دا ګیله هم کوي چې ځایي میډیا ورله هغه رنګ وخت نه دی ورکړی لکه څنګه چې په ښار کې نورو پیښو ته ورکوي او غوښتنه یې کړې چې حکومت باید د متاثره دوکاندارانو تاوان ومني او مرسته یې وکړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.